له ننګرهار امنیه قومندانۍ څخه په راستول شوي خبر کې ویل شوي یاد سفر چې تېره ورځ ترسره شو په کې امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي د عامې روغتیا ټولګټو چارو پوهنې او کلو او پراختیا ادارو رئیسانو او استازو ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري او د شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال ګډون درلود. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د هسکې مینې ولسوالۍ مسؤلینو، مخورو، علماء کرامو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. په راستول شوي خبر کې ویل شوي د ولسمشر ارشد سلاکار دکتور لال پاچا ازمون د خبرو پر مهال د هسکې مینې ولسوالۍ د خلکو د قربانیو څخه قدرداني وکړه او د نظام او ملکي منصوبینو څخه مننه وکړه چې د خلکو سره د اړیکو او امنیت په ساتلو کې هلې ځلې کړي دي. هغه هسکې مینې ولسوالۍ ته د بنسټیزو پروژو، امنیت، تامین او نورو برخو کې د حکومت په ځانګړي ډول د ولایتي ادارې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه او د سیمې خلکو ته سپارښتنه وکړه څو د مسؤلینو سره په چارو کې همکار ووسي. د خبر پاڼې له مخې ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي په یاده ولسوالۍ کې د پولیسو او ټولو ځواکونو هڅې وستایلې او ورته لا هم سپارښتنه وکړه چې د دښمن پر وړاندې په کلکه مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه د تېرو څو میاشتو په ترڅ کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ګډو کورنیو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې سلګونه داعشیان وژل شوي، ټپیان شوي او د دوی مرکزونه تخریب شوي دي چې په وژل شوو کسانو کې د داعشیانو رهبري هم شتون لري. په راستول شوي خبر کې دغه راز ویل شوي چې امنیه قومندان پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې بهیر سره یوځای شي او که چیرې دا لاره خپله نه کړي نو د وسلوال ځواک له لورې به ووژل شي. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او همکارۍ څخه ستاینه وکړه او سرتیري د هیواد اصلي بچیان یاد کړل چې له هیواد او هیوادوالو څخه دفاع او ساتنه کوي. د ولایتي شورا غړي ډاکټر محمد ناصر کاموال د حکومت او ولس ترمنځ اړیکه او همکاري مهمه وبلله او د یادې ولسوالۍ له خلکو یې وغوښتل چې د امنیت تامین په موخه د خپلو ځواکونو او همداراز د رغنیزو چارو د ترسره کولو په موخه له محلي ادارې سره مرسته او همکاري وکړي. د غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا ټولګټو چارو او پوهنې رئیسانو په خپلو برخو کې د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره د منظور شوو په پلان کې او نورو پروژو په اړه د سیمې خلکو ته معلومات او ژمنې ورکړي. د هسکې مینې ولسوالۍ او قومي مشرانو له لوري هم په بېلابېلو برخو کې وړاندیزونه وشول خو په ټولو برخو کې د محلي حکومت سره د هر ډول همکارۍ ژمنې وکړي.